سلامونه ګرانو لیدونکو، هیله روغ جوړ او د صحت په جامو به وئ راته. نن ورځ بیا هم تاسو ته د یو نوی ویډیو سره راغلم. دغه ویډیو کې ملګرو د میمیفای مایننګ یا میمیفای ایر ډراپ د وډرا شرایط او چې دا ایر ډراپ کله لانچ کیږي او کم شرایط لري د وډرا لپاره، دغه ویډیو کې دغه مکمل تاسو سره شریک کوم. ویډیو را سره تر پای وګورئ. راځو ویډیو ته. ملګرو د میمیفای مایننګ منګه نږدې 2 میاشتې مخکې په خپل یوټیوب معرفي کړ او دغه مایننګ هم نور د لانچ کېدلو په درشل کې ده او د دوی د نوې اطلاع او نوې اعلان په اساس په 6 د نومبر به سناپ شاټ اخیستل کیږي او په 12 د نومبر به د میمیفای ټوکن وډرا صرافیو او ویلیټونو ته شروع کیږي او تر ډیر امکان 15 د نومبر لانچ شي او موږ ته پیسې راکړي. خدای اوس ویلي چې باید هر هغه څوک چې زموږ ایر ډراپ کې مستحق اوسي ځینې شرایط یې چې دغه باید پوره کړي. راځئ ځو ګورو دغه شرایط څه دي او څنګه پوره کیږي. د دې کار لپاره به ملګرو تاسو خپل میمیفای مایننګ راواز کړئ او دلته یوه برخه پکې راغلي په نوم د ایر ډراپ. په دې ایر ډراپ باندې به تاسو کلیک واخلئ. ورته دلته ګورئ 6 دانې شرایط دي، دا ګورئ لوډینګ کې دي ماته. نو دغه شرایط دي، راځم یو تاسو ته وایم او درته وایم چې کوم مهم یا اجباري ده او دغه کم مهم یا اجباري نه دي. ملګرو په دې کې ګورئ 6 دانې شرایط دي، صحیح ده. په دې شرایطو کې ځینې ما پوره کړي او ځینې پاتې چې به په ګډه پوره کړو. راځم یو تاسو ته وایم. لومړنی شرط د دی دا د ملګرو چې تاسو باید 50 میلیونه کوین ولرئ. دا شرط ملګرو اجباري یا مهم ده. که چېرته دا تاسو پوره نه کړئ ډېر امکان سره تاسو ته ایر ډراپ کې هېڅ څه نه درکول کېږي، صحیح ده. 50 میلیونه فکر نه کوم چې چا سره کم اوسي، ځکه ټولو به اوس 100 میلیونه او 200 میلیونه کړي. نو 50 میلیونه لومړنی شرط ده او همداشان مایننګ هم 11 ورځې وروسته بندیږي. راځم دوم شرط چې د ملګرو دی وایي چې اپګریډ ټو میمیفای پریمیوم، یعنی تاسو به میمیفای پریمیوم اکاونټ خپل ځان لپاره فعالوئ. دا ملګرو اختیاري شرایط دي، دا لاندې نور ټول اختیاري دي، صحیح ده. که چېرته چا دا لاندې نور 15 شرایط پوره کړه هغې ته اضافي ګټه ورکوي، خو دغه لومړنی چې ده دا اجباري ده، دا باید حتما پوره کوي. نو دا لاندې تر ډېر امکانه اختیاري دي، که د چا وس رسیږي پوره دي کړي او که د چا ټوکن کمي او ورسره وس نه وي نو نه دی پوره کوي، خو که د چا وس رسیږي پوره یې کوي. نو دا به څنګه فعال او دا هم د ویډیو په منځ کې درته یم چې څومره مصرف لري. بل هم دی وایي چې کمپلیټ یو دانه اون چین ټرانزیکشن وکوئ تاسو د ټون، چې دا ما تر سره کړی، دا هم په ویډیو کې درته یم چې دا څنګه تر سره کوو. لاندې دی بل وایي چې یو ټرانزیکشن تاسو د سټار وکوئ، یعنې د سټار په واسطه راشئ په میمیفای کې یو سیز واخلئ چې دا هم ارزانه هم ده او اسانه هم ده، دا هم تاسو ته وایم. بل هم دی وایي چې یو دانه ګیوی وی کې تاسو ځان راجستر کړئ، دا هم اسانه ده ملګرو. دی بل شرط 6 شرط چې د 10 دانې ټاسکه تکمیل کړي. 10 ټاسکه هم اسانه دي. راځئ اوس به یو دغه څنګه تر سره کوو. راځم تاسو ته مکمل طریقه ښیم. لومړی خو 50 میلیونه کوین دي، دا خو مکمل ټولو ته پوره ده. دوم دی وی چې اپګریډ میمیفای پریمیوم، موږ به میمیفای پریمیوم اخلو. دلته راځو په پرچیز پریمیوم باندې کلیک کوو او دغه په 1 ټون سره فعالیږي ملګرو. 1 ټون سره فعالیږي. دا پورته ورته ځانګړتیاوې هم لیکلي چې دغه ځانګړتیاوې تاسو کولی شئ یا 1500 سټارو باندې دا واخلئ یا پر 1 ټون. پر 1 ټون باندې ملګرو اقتصادي او ارزانه راځي، نو زه هم په 1 ټون اخلم. دلته به راشو په بای 4 ټون باندې به کلیک کوو. دلته اوس لومړی سر کې زموږ وایلټ کنیکټینګ راځي او زه راځم مای ټون وایلټ انتخابوم. تاسو ټون کیپر لرئ یا مای ټون ماغه انتخاب کوئ او وایلټ مو کنیکټ کوئ. ما وایلټ کنیکټ کړی، اوس به ډایرکټ ټرانزیکشن ماته راوړي او دلته به ورته تکمیل کو بس او میمیفای پریمیوم به واخلو. انتظار کوم. دلته ګورئ 1 ټون د دې قیمت ده او دلته سینډ وهم او دغه ټرانزیکشن کمپلیټ کوم، خپل کوډ به ورکو او دغه ټرانزیکشن به ورته تکمیل کو. نو دغه دا مې ووهه. اوس به بیرته موږ میمیفای صفحې ته بوځي او په تمه کېږو دا کنفرم سي. نو ګورئ دا پروسیس کې دا لږ انتظار کوو ورته. نو ملګرو نیمه دقیقه ټایم یې ونیو او دا راته پرچیز شو. دلته ګورئ تکمیل شو. گو پریمیوم باندې کلیک کوو. بس دغه د زموږ پریمیوم هم دی کې واخیستل شو. اوس به دا آپشن هم موږ ته ټیک وخوري. نو دغه د دې هم موږ ته ټیک وخوړ. بل دریم شرط دی چې کمپلیټ کوي یو دانه اون چین ټرانزیکشن. یو دانه ټرانزیکشن به دې ته څنګه کمپلیټ کوو. پورته ضرب وهو له دې ځای څخه وځو. نو دلته ګورئ ملګرو زه دا لږ دی وهکم. دا 25 میلیونه سی لیکلي. دلته ګورئ 25 میلیونه کوین. راځو په دې کلیک کوو او دغه ټرانزیکشن به ورته تر سره کوو. دلته ګورئ موږ چې دا ټرانزیکشن وکړو 25 میلیونه کوین هم راکوي او 1500 دانې سپینر هم راکوي. د دې د کمپلیټ کولو لپاره په دې کمپلیټ آپشن باندې به کلیک کوم او ټرانزیکشن کړی هم ده، خو بیا هم تاسو ته ښیم. دا چې مو بیا موږ ټون کیپر یا مای ټون وایلټ ته خپل بوزي. ټون کیپر ته تاسو هم
کولی شئ په کار وکوئ او په مایټون هم. ما سره فعلا دې موبایل کې مایټون انسټال ده. نو دلته راغلو د دې فیس څه ده ملګرو $1 ده شاوخوا. $1 فیس کټئ. دلته به د سینډ آپشن ووهو او که چا سره ټون کیپر یا هغه خط به ورته فول کش کړي. دغه $1 تاسو له اکاونټه کټ کوئ او راځي دلته تاسو ته ټرانزیکشن ترسره کیږي. دلته تاسو ته ټرانزیکشن ترسره کوي او تاسو ته 500 سپینر او 25 میلیونه کوین هم درکوي. زه فعلا نه غواړم ترسره کړم ځکه ما ترسره کړی ملګرو، صرف مې تاسو ته طریقه وښوده. بیرته راځو د ایرډراپ برخې ته. دا خو مو هم ترسره کړ، یو ټرانزیکشن مو هم ورته ووهلو او دا برخه هم تکمیل شوه. بل دا وی چې تاسو په سټار باندې یو پرچیس وکوئ، یعنی د سټار په واسطه راشئ میمیفای کې یو سیز واخلئ. دا به اوس څنګه موږ کوو، له دې ځای څخه وځو. ضربوهمه راځم دلته ګورئ ملګرو، دغه مور آپشن باندې کلیک کوو. صحیح ده، دلته نورې برخې موږ ته واځېږي. دا ضرب بیرته وهمه، نو بیا هم په شاپ آپشن کې ملګرو راځو. شاپ آپشن نه بیا اسانه راواړو. شاپ آپشن کې به موږ ملګرو دلته د سټار په واسطه یو سیز اخلو. دلته ګورئ موږ کولی شو چې په 6 دانې سټارو هم یو څه واخلو. 6 سټاره ملګرو 10 سنټه هم نه کېږي. دا واقعا ارزانه ده، خو دې ته به سټار څنګه اخلو، سټار به له کوم ځای نه اخلو. د دې کار لپاره به اوس ځو موږ ته خپل کروم براوزر ته. زه ځم کروم براوزر ته. کروم براوزر ته به ملګرو راشئ او په سرچ کې به ورته دغه ویب سایټ سرچ کوئ. صحیح ده، فورګمنټ. دلته تاسو نوم کتلی شئ، نوم یې زه تاسو ته غټ هم سکرین باندې راوړم. همدغه ویب سایټ به ورته سرچ کوئ او د ویب سایټ نه به موږ اوس لږ سټار واخلو د میمیفای لپاره. ویب سایټ چې مو راواز کړه دلته یو آپشن تاسو ته درکوي کنیکټ ټون. په دې کلیک کوو، خپل وایلټ کنیکټ کوو. زه دلته ټون کیپر تاسو سره ټون کیپر کنیکټ کوئ، مایټونی هر یو وایلټ کنیکټ کوي. زه مایټون لرم، مایټون وایلټ کنیکټ کوم. دلته راځم ورته په تمه کېږو. ښه نو د کنیکټ صفحه راغله ملګرو، لاندې کنیکټ آپشن وهمه، بیا کنیکټ وهو، خپل د وایلټ کوډ ورکوو. صحیح ده، دغه د وایلټ کوډ مې ورکوو، خپل وایلټ مې کنیکټ کړلو. په تمه کېږو، دغه د وایلټ کنیکټ شو. نو اوس به دلته موږ ملګرو وایلټ چې کنیکټ شو سټار به اخلو. د دې کار لپاره دلته ګورئ پاس آپشن دي، یوزر نیم ده، نمبر ده او سټار چې نیو یې مو ورسره لیکلی. موږ د سټار آپشن ته راغلو. دلته ملګرو موږ کولی شو 50 سټارو پورې واخلو. 50 نه کم نشو اخیستی. موږ د خو هلته کم په کار دی، خو مجبور یو دلته 50 واخلو. 50 سټاره هم 80 سنټه تر 80 سنټو را جوړئ. دې کار لپاره به ملګرو لومړی موږ ټلګرام ته ځو، خپل د ټلګرام یوزر نیم به راخلو. زه ځم ټلګرام ته. ټلګرام ته راغلم ملګرو. دلته به اوس موږ له دې برخې څخه ووځو او د دې کار لپاره به موږ په دغه 3 ټکو باندې کلیک کوو او دلته به سیټینګ یا تنظیمات باندې کلیک کوو. په دې چې مو کلیک کړه دلته ګورئ دغه ستاسو یوزر نیم ده. مثلا د ما یوزر نیم دغه یو ده، ستاسو له نمبر نه لاندې یوزر نیمي همدغه موږ راخلو ملګرو او کاپي کوئ. زه په همدې کلیک کوم، خپله کاپي کېږي. کاپي شو، بیرته راځو ویب سایټ ته. ویب سایټ ته به راشو او دغه ځای کې به اوس خپل یوزر نیم ورته پیسټ کو. زه راځم دلته خپل یوزر نیم ورته اچوم. دغه د پیسټ شو. نو سټار برخې ته بیرته راځم. ښه، یوزر نیم به ورته کاپي کو. دغه ده. اوس دلته اندازه لیکو چې څونه سټار اخلئ تاسو. 500 نه نیولې تر 1 میلیون اخیستی شئ. مینیموم یې 50 ده. زم راځم همدا 50 دانې ورته لیکم او 50 چې مو ولیکه دا لاندې ځای کې هم په 500 باندې کلیک کوئ. دا چې مو کلیک کړه بس هر څه سم و. نو اوس راځو دلته به په بای ټلګرام سټار کلیک کو. په دې چې مو کلیک کړلو دا اوس موږ ته بای کېږي او لاندې بای فور صدام په دې کلیک کوو. هغه زموږ د ټلګرام نوم هم ښکاري. بیرته بیا موږ ټون کیپر یا مایټون وایلټ ته راوړي. دلته به اوس دا ټرانزیکشن هم ورته ترسره کو او 50 سټار به موږ ټلګرام اکاونټ ته ولیږل شي. لاندې کنیکټ وهو. د ویب سایټ سره مې اکاونټ کنیکټ کوم، که څه هم کنیکټ مې هم که، خو خیر. دا چې مو ووهلو لاندې سینډ آپشن وهو او که چا سره ټون کیپر یو موبایل همغه خط ورته فول کش کوئ چې دا مو ترسره که بس ستاسو ټرانزیکشن پروګریس ته ځي او اوس به موږ ته دغه سټار واخیستل شي. لږ انتظار کوو، د ما لږ پروسس ونیو او دا چې کمپلیټ شي موږ ته سټار اخیستل کېږي. ملګرو پروسس یې تمام شو او سټار موږ ته واخیستل شل. ځکه راشم ټلګرام ته. دلته ګورئ دغه برخه کې ستاره های من یا مای سټار په انګلیسي کې لیکي. څنګه چې وینئ 50 سټاره مې واخیستل او بیلنس ته راغله. بیرته ځو میمیفای مایننګ ته. میمیفای ته راغلم ملګرو. بیرته راځو د شاپ په برخه باندې کلیک کوو او را به شو دې کې به یو سیز واخلو چې دغه یو ټرانزیکشن هم کمپلیټ شو. تاسو کولی شئ ملګرو چې هر مقدار مو زړه وي دلته واخلئ. زه فعلا همدغه 6 دانې غواړم واخلم.
باقي سټار به په نورو ایرډراپونو باندې ووهو. دلته راځو پرچیز فور 6 سټار باندې کلیک کوو او دغه به هم موږ ته واخیستل شي. نو لاندې اوس په دغه تایید باندې کلیک کوو او دا به هم ترسره شي. تایید وهمه. نو دغه د ترانزیکشن هم ترسره شو او بیرته به راشو اوس د ایرډراپ برخې ته. نو اوس به دا هم موږ ته ټیک وخوري او ترسره به شي. په تمه کېږم دا مکمل لوډ شي. نو دغه د ملګرو دا هم ترسره شو سټار پرچیز. اوس راځمه 5مه مرحله. دی ملګرو وی چې یو دانه ګیوی وی کې یعنې تاسو برخه واخلئ. چې ما ډېرو ګیوی وو کې برخه اخیستې او ټیک فعال در راځم تاسو ته ښیم چې دغه یو ګیوی وی کې څنګه برخه اخیستی شئ. بیک ځمه. دلته ملګرو ګورئ یوه برخه دی لري د ګیوی وی دغه دی څنګه چې وینئ دلته روزانه لاټیري کېږي. په همدې باندې کلیک کوو. دې کې به د ثبت نام لپاره موږ څه کوو ملګرو؟ موږ به سپینرونو په واسطه په دې کې ثبت نام کوو. دې کې د ثبت نام لپاره موږ باید 50 دغه ټیکټونه په سپینرو کې راوباسو. دا به څنګه راباسو؟ بیک ځمه. سپینر په برخه باندې کلیک اخلو ملګرو. په سپینر چې مو کلیک واخیسته دلته ګورئ ښه کله چې موږ سپینر تاوو مثلا زه راځم یو څو دانې سپینر راتاو کړم. موږ چې کله سپینر تاوو ملګرو 50 دانې موږ ته دغه پوینټونه راووتل. د موږ د ګیوی وی کې ترسره کېږي. لاټري کې یو ځل ثبت نام ترسره کېږي. زه مثلا راځم سپین تاوومه. لږ به نمونه تاسو ته وښیم. دغه د مثلا ګورئ یو ټیکټ راته راووته. دا پورته ګورئ 500 نه یو ټیکټ ماته راووته. نو تاسو به 50 دانې دغه ټیکټونه راوباسئ په دې سپینر کې او ستاسو دا میشن هم کمپلیټ کېږي. تاسو کولی شئ د سپینر په واسطه دلته دا ټیکټونه راوباسئ. نو ما فعلا یو دانه راوښکه او نه 40 پاتې. باقي نور نه غواړم سپینر په مصرف کړم ځکه ما دا ټاسک له مخکې تکمیل کړی. خو د تکمیل طریقه دغه وه چې تاسو ته مې وښود 50 ټیکټه صرف راوباسئ او یو ځل لاټري کې ځان ثبت کړئ. شپږم دی وی ملګرو چې کمپلیټ کړئ 10 دانې ټاسکونه د رن په برخه کې. 10 ټاسکونه اسانه دي. راځم تاسو ته دا هم ښیم. دغلته د ټاسک برخه ده. دلته درته وایم بې شمېره ټاسکونه پراته وي. راشئ تاسو 10 دانې تکمیل کړئ. دې کې اسانه ټاسکونه ملګرو کوم یو دي؟ د ویډیو برخې ته راشئ. ویډیوګانو برخې ته دلته بیخي ډېر ټاسکونه یي ملګرو. څو دانې ساده ټاسکونه ورته کمپلیټ کړئ. مثلا دا ګورئ دونه ډېر ټاسکونه دي چې هر یو د تاسو زړه وي په دې برخه کې کمپلیټ کوئ. لاندې نورې برخې هم شته. زه به راشم د مثال په ډول یو ټاسک به صرف تاسو ته کمپلیټ کړم چې ویډیو هم درته اوږده نه کړم او مکمل تاسو هم پوه کړم. مثال په ډول زه راځم دغه یو ټاسک مې زړه ده کمپلیټ کړمه د میمیفای پیر مارکیټ OKX کې. په دې باندې کلیک کوو او وګورم چې دا ټاسک موږ ته کمپلیټ وړ ده که نه. ښه نو د دې د تکمیل لپاره لومړی دی وی چې میمیفای د OKX ټویټر فالو کوئ. په دې کلیک کوو. دلته ویسټ ایکس باندې کلیک کوو. بیرته بیک راځو او چیک آپشن وهو. دا موږ ته ترسره کېږي. یس کمپلیټ باندې کلیک کوو. دغه دا یو برخه ترسره شوه. راځم په دې بل باندې کلیک کوم چې دا چې غواړي. نو دا هم همداسې یو ده. په دې هم کلیک کوو. لاندې چیک ټاسک باندې وهو. یس کمپلیټ وهو او دا دوهم هم ترسره شو. دریم دی وی چې مثلا کوم پیج ده څه د دې نه لیدنه وکوئ. په دې هم کلیک کوو. بیرته بیک راځو. بیا چیک د ټاسک باندې او یس کمپلیټ وهو. دا هم ترسره شو. څلورم آپشن یې پاتې ده ټریډ پیر مارکیټ کې دی وی چې دې کې هم کوم دا هم همغه ډول ده. چیک باندې کلیک کوو. دغه د یس وهو او دغه دا ټاسک مو مکمل کمپلیټ کړ. موږ ته یو مقدار ټوکن او 20 سپین هم راکړل. نو دغه ډول ټاسکونه ول تاسو دغه ډول 10 ټاسک کمپلیټ کړئ په دې برخه کې او تاسو ته به د ایرډراپ دغه برخه هم ترسره شي. نو څنګه چې ګورئ ما مکمل ټول ترسره کړو. دا لاندې 2 برخې دا کې مهم څه نشته ملګرو او دا هسې مثلا مهم څه نه دي. راهنمایي ده پکې. نو دغه د میمیفای مایننګ شرایط ول څنګه چې مو وویل ملګرو دغه لومړی شرط حتمي او ضروري ده. باقي نور یو ډول اختیاري دي. صحیح ده. که څه هم میمیفای فعلا کوم رسمي اعلان نه ده کړی چې دا ټول ټاسکونه به حتمي او که نه. خو هڅومره معلومات چې موږ ترلاسه کړل لومړنی حتمي ده او باقي اختیاري دي. هغه څوک چې اوس ډېر ټوکن لري یو څه کار یې کړی زحمت یې کړی او رسک منونکي دي کولی شي راسي دا برخه کې ترسره کړي دا ټاسکونه او لا ډېره ګټه ترلاسه کړي. یو څوک چې بیا ټوکن کم لري او زحمت یې کم ایستی نو بیا د هغوی خپله طبیعي خوښه ده چې دغه رسک مني او که نه. دغه زموږ ویډیو وه. هیله ده د خوښې وړ